كنتم مؤمنين. او کله چې دوی ته وویل شي ایمان راوړئ په هغه کتاب چې الله تعالی نازل کړی دی، نو دوی وایي موږ په هغه کتاب ایمان راوړ چې په موږ باندې نازل شوی دی، او چې د هغه کتاب نه علاوه دی په هغه کتابونه باندې کافر کیږي. حال دا چې همدغه قرآن عظیم شان حق دی، د هغه کتاب تصدیق کوونکی دی چې د دوی سره دی. ته ورته ووایه چې تاسې په خوا د دې نه د الله تعالی نبیان ویلې مړه کول که تاسې مؤمنان وای. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. او یقینا تاسو ته موسی علیه السلام ښکارا دلیلونه راوړي وي، بیا د هغه نه بعد تاسو خدای معبود وګرځوه او تاسو ظالمان یې. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. او کله چې موږ تاسو نه پاخه واده واخیسته او موږ تور غار د تاسو د پوه سره پورته کړ، موږ وویل څه چې موږ تاسو ته درکړي دي هغه په قوت سره ونیسئ او واورئ. دوی وویل موږ واورېدلي دي او موږ نافرماني کړې ده، او د دوی د کفر په سبب د دوی په زړه کښې د غصې مینه ورتشل شوې وه، یعنې مینه محبت یې په زړه کښې پروت و. ته ورته ووایه هغه شی بد دی چې تاسې ایمان تاسو ته د هغه حکم درکوي که تاسې مؤمنان یئ.